د 20 کالو جینۍ سره چې د لس کم سل کالو بوډا په خپل مینه کې راګیره کړې ده او دغه 20 کلنې جینۍ سره یې واده کړی دی. کتونکو په سوشل میډیا باندې دا ډیره زیاته چرچه ده او خبر ډیر تیزۍ سره خپور شو. نو غوښتلم چې د دې باره کې لږ معلومات درکړو چې دغه بوډا دغه 20 کلنې جینۍ سره په کومه طریقه واده وکړو او څنګه یې دغه 20 کلنه جینۍ د مینې جال کې راګیره کړله. نو ټول معلومات تاسو په دې ویډیو کې کتلی شئ. کتونکو دغه بوډا چې خپله ښځه مړه شوې وه او ډېر زیات په خفګان کې و او پریشانه و. دغه جینۍ چې ګاونډ کې اوسېدله او په دې بابا باندې نظر و د ډېر وخت نه چې بابا به ډېر خفګان کې و او ژړل به یې د خپل ښځې پسې. نو دغه جینۍ چې دې بابا له راغلې او دلاسا یې ورکوله چې بس که نور مه ژاړه او روانه دنیا ده. نو په دغه ټیم کې دغه جینۍ چې خپل لوپټه راغستې ده او بابا له یې پې سترګې وچې کړې دي او دلاسا یې ورکړې ده. د بابا دغه جینۍ ډېره زیاته اړه ته پرېوتې ده او بازار نه یې ورله ښایسته جوړه راوړې ده، ښایسته لوپټه یې ورله راوړې ده او دغه جینۍ له یې ورلېږلې ده. نو کتونکو دغه جینۍ چې دا هر څه لیدلي دي، د دغه بابا دغه هر څه راوړلو سره د جینۍ په زړه کې مینه پیدا شوې بابا سره او د مینې اظهار یې ورته کړی دی او ورته یې ویلي چې زه تا سره واده کوم. نو کتونکو دغه بابا چې نکاح ورسره تړلې ده او واده یې ورسره کړی دی. نو دغه تصویر چې ډېر زیات په سوشل میډیا باندې خور شوی دی، وایرل شوی دی، نو ټول معلومات داسې و چې درسره هم شریک کړو. کتونکو دا خو په اسلام کې جایز دی چې کوم سړی یا ښځه بالغ وي، که عمر کې ډېر فرق وي که کم فرق وي، واده کولی شي. تاسو د دې باره کې څه رایه ساتئ؟ خپل رایه په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ. ډېر فرق وي که کم فرق وي، واده کولی شي. تاسو د دې باره کې څه رایه ساتئ؟ خپل رایه په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ.